ګرانو مینوالو، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي په هلمند کې جګړه د پردیو په اشاره روانه ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یوه اعلامیه کې په هلمند ولایت کې له تیرو څو ورځو راهیسې روانه جګړه غندلې او له وژل شویو ټپیانو او بېځایه شویو کسانو سره یې غمرازي کړې ده. د حامد کرزي پر فیسبوک پاڼه خپره شوې اعلامیه کې راغلي په هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي پر زیاتېدو خپله ژوره اندېښنه او خواشیني څرګندوم او پر افغانانو روان تحمیلي جنګ په کلکو ټکو غندم. دی وایي ښکاره ده چې په هیواد کې روانه جګړه د پردو د ګټو لپاره ده، خو وینه د افغانانو تویېږي. حامد کرزي افغانستان کې روانه جګړه د پردیو لخوا تحمیل شوې بللې او پر ښکېلو غاړو یې غږ کړی چې د وینې تویول بس کړي او هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره یو موټی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر په افغانستان کې د روانې جګړې پړه پر بهرنیانو وراچوي. نوموړی د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د افغانستان په اړه د امریکا له سیاسي او پوځي تګلارې سره هم سخت مخالف و. هلمند کې ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت د طالبانو پراخ برید یې پر شا تمبولی، تصفیه عملیات دوام لري او په بیرته نیول شویو سیمو کې ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د هلمند ولایت مقام لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د نادعلي لوري ته 15 او پر 601 لوري لارې د لښکرګاه له لوري عملیاتو په ترڅ کې 4 پوستې بیرته ځای پر ځای شوي او د ګډو ځواکونو چاڼیز عملیات دوام لري. په نادعلي کې د 601 لارې سنګین ولسوالۍ او بابجي سیمو کې د هوایي او ځمکنۍ عملیاتونو او بریدونو په ترڅ کې 23 وسلوال طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي.